الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مقارن له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين زمان محترم و مشران و کشران پتیر جمعہ ماستا سوڑاندے دا قربانے تفصیلی بحث کرے او دا قربانے فضائلم بیان کریو نن انشاءاللہ یو موضوع اغا دا قربانے مسائل دی چې مختصر وخت کې په آسانو الفاظو کې تاسو ته د قربانۍ هغه غټ غټ او ضروري مسائل بیان کوم او ورسره د رسول الله مبارک د قربانۍ متعلق مختصر غونته بیان وکړو او د رسول الله مبارک د پاره قربانی کول دا څنګه دي آیا د صحابهونو ثابت دي کنا او رسول الله مبارک د خپل امت په حق کې قربانی کړي ده کنا د دې یو خبره وضاحت وکړو ټولنا اول د قربانۍ د پاره شرائط دی چې کم سړی قربانی کوي هغه کې کم کم صفات او کم کم شرائط دا ضروری دي دویمه د قربانۍ د پاره نصاب ده
چې کوم سړی باندې قرباني کیږي د قربانۍ لپاره نصاب هغه د 52 تولې چاندې قیمت ده یا د 52 تولې چاندې وجود ده چې تاسو سره 52 تولې چاندې موجود ده کچا سره 52 تولې چاندې نه نو هر سړی سره د 52 تولې چاندې قیمت برابرېږي او دا قیمت بسنګ برابر ہے یا تا سره نقد موجود دی دی ورځو کې تقریبا یو توله چاندی په 1300 روپے 1300 نو ته 1300 ضرب ورک په 52 کې دا څومره جوړیږي بیا ور سره نیمه توله نور یو ځای کا نو تقریبا چې 80000 روپے څخه کم جوړیږي کم سړی چې د نهمې ذوالحجې په ورځ په یوم عرفه باندې د دومره مال مالک شو او په لسمه ذوالحجه باندې د سره تر زواله پورې دغه روپے موجود دي په دغه سړی قرباني واجب ده یو سړی د هغه سره لګي پیسې دي ور سره غیر ضروری مال ده یا سامان د تجارت ده یا د حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرقده فرمای چې کور کې یو سړی سره 12 بستری دي شپږ بستری روزانه استعمالیږي او بقایا شپږ پکال کې یو ځل استعمالیږي کله چې د قربانۍ موقع راشي هغه کال کې یو ځل استعمالېدو والا بسترې په میدان لرو باسي د هغې به قیمت ولګي داسې لوښي دي چې هغه کال کې یو ځل استعمالیږي ملمه د پاره راخلي باقی الماره کې پراته دي هغه لوښي بم دغه موقع کې روباسي د هغې به قیمت لګي دا لګي پیسې دغه ضروری غیر ضروری سامان دا ټول شیونه برایوځي کې سامان د تجارت د دې حساب به ولګي که 52 تولې چاندې قیمت تر رسی پتا قرباني واجب ده او یو بل ضروری خبره چې د زکات مال وی په هغه باندې د کال تیرېدل شرط دي او د قربانې په مال باندې د کال تیرېدل نشته خدای دې وکړي ته نن غریبې او په نهمه ذوالحجه ته صاحب نصاب شوي هم پتا قرباني لازم په دې مسلو پوه شوئ مونږ خلک په دغه موقع کې تعویلونه جوړو قربانۍ نه ځان بچ کولو دپاره چې قرباني را باندې رانه شي رسول الله مبارک حدیث ده ما تیره جمعه ویلو چې رسول الله مبارک فرمایي چې کم سړی باوجود د وسعت نه خو قدرت شته چې قرباني وکي لیکن بیا قرباني ونه کی رسول الله مبارک فرمایي دغه سړی د اختر په ورځ زمون عیدګاه ته د موږ د پاره نه راځي قربانی دا الله ته هدیه او تحفه ورکول دي یو سړی ته خپته ده په ما باندې کیږي لیکن بیا ځان د پاره انې باندې جوړي قرض مې ده دادی هغه دی فلان کې ده ډنګره دا تعویلات ځان لګي نو کوشش وکړئ چې کم خلک د 800 روپو مالکان وي نو قربانی بالکل پتا سو لازمی ده قربانی وکړي قربانی د پاره شرایط دي چې کوم سړی به قرباني کوي او د چا قرباني کیږي اول نمبر شرط دا ده چې قرباني کوم سړی کوي اب مسلمان وي په کافر باندې قرباني نشتا
دویم چې مسلمان خو وي لیکن ورسره آزاد هم وي، غلام نه وي، ځکه په غلام قرباني نشته. دریم چې مسلمان هم وي، آزاد هم وي او ورسره عاقل بالغ هم وي، په لیوني او نابالغ قرباني نشته. څلورم چې مسلمان هم وي، آزاد هم وي، عاقل بالغ هم وي او ورسره صاحب نصاب هم وي. صحیح؟ یو سړی دی مسلمان هم دی، آزاد هم دی، عاقل بالغ هم دی، لیکن صاحب نصاب نه دی، په دم قرباني نشته. صاحب نصاب وي. پنځم شرط دا دی چې مقیم وي، مسافر وي، ځکه په مسافر باندې قرباني نشته. اول شرط دا دی چې مسلمان، دویم شرط دا دی چې آزاد وي، غلام بني، دریم شرط دا دی عاقل بالغ وي، لیونه او نابالغ بني. څلورم شرط دا دی چې دغه سړی به صاحب نصابي، که فقیری په فقیر قرباني نشته. پنځم شرط دا دی چې مقیم وي، په مسافر قرباني نشته. قرباني کول والا د پاره دغه شرایط ضروری دي چې دا پکې موجود وي، دغه سړی قرباني کولی شي. قرباني په کومو ځناورو کېږي او کومو باندې نه کېږي؟ تاسو له پته ده اوښ، غوا، میخه، غوی وغیره، ګډ، چیلی وغیره، په دغه ځناورو قرباني کېږي. دین علاوه په نورو ځناورو قرباني نه کېږي. لکه یو سړی اختر کې قربانۍ لپاره اوسۍ راولي، اوسۍ اگر چې حلاله ده لیکن قرباني پې نه کېږي. کومو ځناورو کې چې عیب وي او هغه عیب څومره وي نو قرباني پې نه کېږي، او که هغه عیب څومره وي چې کېږي پې. یو هغه ځناور دی چې پیدایشي ړوند وي. پیدایشي څه وي؟ ړوند. په هغه ړوند څاروي باندې قرباني نه کېږي. هغه څاروی چې هغه پیدایشي کوڼ وي، په هغه هم قرباني نه کېږي. هغه څاروی چې هغه انتهایی کمزوری وي، دومره کمزوری چې د هغې هډوکي تشي، ټول خو کمزوری وي، هډوکي راوتي، لیکن هغه هډوکي بالکل تش، پښتو کې ورته ډنګر وي، چې بیخي ډنګر وي. پښتنو خبره چې د هډوکو ډانچی، نو په دغه ځناور قرباني نه کېږي. ولې پې نه کېږي؟ دغه ځناور ته چا له تحفه کې پیش کړي؟ طلوعی تیز آواز سره الله. نو سړی چې چاته تحفه ورکوي، هغه تحفه عیبداري که بې عیبه؟ یو انسان چې بل انسان له تحفه ورکوي، نو د هغه تحفې دنم ډېره خستۍ هغه تحفه، لیکن هغې ته بهر ظاهر رنګ روغن، کورونه، ډبې، دا هم ډېر فینسي جوړ کړي، ځکه انسان ته یې ورکوي. نو بیا چې یو بنده خپل مالک ته تحفه ورکوي، نو رسول الله مبارک فرمای 4 قسمه ځناور دي چې هغې کې دغه عیب وي، قرباني بالکل لا یجوز. یو هغه ځناور چې پیدایشي ړوند وي، هغه ځناور پیدایشي کوڼ وي، هغه ځناور چې پیدایشي لنګړه وي، ګوډ، په هغه باندې قرباني نه کېږي. بل هغه ځناور چې دومره کمزوری وي چې د هغه دا کمزوري والی د هغه په هډوکو کې ښکاري، هډوکي هم ننوتي، نو په دغه 4 قسمه ځناورو باندې قرباني نه ده راته. یو څاروی دی د هغه پیدایشي ښکر نشته، بالکل په د قرباني کېږي. بل طرف ته یو څاروی دی
چې دا هغه مثلا یو ښکر یا دوه ښکره هغه داسې مات شوي دي او داسې زخمی شوي دي چې هغه زخم مازغو ته رسېدلی دی نو په دغه څاروي باندې قرباني دا اوس لوی عیب دی ښه بل طرف ته یو ځناور دی د هغه د یو سترګې نظر تقریبا 3 حصې تلی دی یوه حصه پاتې دی په دغه ځناور هم قرباني نه کېږي که یوه حصه تلی وي د یو سترګې نظر 3 حصې پاتې دی بیا پکې ولی اکثر دا په حکم د کل کی ښه والعزت عربی مقوله ده چې عزت چې وي هغه اکثر ته وي یو ځناور دی د هغه لکۍ ده او لکۍ 3 حصې کټ ده یوه حصه پاتې ده نو هم پې قرباني نه کېږي که چېرته داسې وي چې لکۍ 3 حصې پاتې ده یوه حصه کټ ده بیا پې قرباني کېږي یا یو ځناور دی غوږې 2 حصې کټ دی یوه حصه پاتې دی قرباني پې نه کېږي که 2 حصې شته یوه حصه کټ دی بیا پې قرباني کېږي بیا پې قرباني څه کېږي د قربانۍ د حلالولو طریقه صدا یو مسله بله یو ملګري اوس تپوس وکړو یو ځناور دی څاروی دی قربانۍ دپاره ته اخلي لیکن د هغه غاښونه نشته عمر یې پوره دی غاښ یې نشته داسې ځناور څاروی چې هغه غاښ یې نه وي لیکن خوراک کولی شي غاښ یې نشته لیکن خوراک خپله کوي په دغه څاروي باندې قرباني کېږي که چېرته داسې ځناور څاروی دی چې د هغې غاښ نشته او خوراک هم نشي کولی بیا پې قرباني نه کېږي یا وله خوراک ته خوله کې ورکې د الکلی وله را رسې نو قرباني پې نه کېږي